अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र दे बीबी تاسو کېنئ شکر دا راته ووایي چې دا دلته تاسو په دې جنا پارک کې ولې پراته یې دا څه نوم دی کوم ځای نه راغلی زما نوم لبنان دی زما ډیوورس ده سمثینګ د 13 سالو شو زما زه طلاقه شوې یم 10 کال وشو 14 سال وشو ټیک شو جی او زه دا د لکه زما څلور بچي دي او رونه خویندې مې موږ پنځه خویندې رونه یو مور هم ده نو بس د غربت او د هغې د وجې به دلته پرته یم رونه خویندې مې نه ساتي هغې مې وایي چې یاره موږ ځان وساتو که تا وساتو څوک مې نه ساتي د هغې د وجې زما د اوومه میاشت ده چې زه داسې پرته یم سانه اوومه میاشت ده اووه میاشت وشوې چې دې جنا پارک کې پروت شپې تېره زه په دې یخنۍ کې زه داسې پرته یم اوس هم وګورې ما ځانه سم هر څه تاو راته کړي دي دا چې باران شي بیا څه کوئ بس همداسې ناسته یم بلکل یو سیټ ته ناسته یم بس دې چترۍ لاندې راځي تاسې داسې کښېنئ نه زه کښېنم نه زه دا وګورې دا زما بسترې دا زما حل دا زما هولیانت لمبه د ذهنه د شته هغه زیسه دا صادر دی جی او دا صادر د تای ورځي دا رضای خو زه دې ته بسو به ویم خیر دی او هغه مسه نیمګړی ښه بیبي تاسو خو ما ته لږ تعلیم معلم هم شته دی لږ تعلیم یافته راته ښکاري فرسټ سټوډنټ پاتې شوی یم جی او اوس دې بس ما زه ډېر سوشل ورکر هم پاتې شوی یم نن سبا لاکډاونونه دي د دې ریزن دی بل دا چې زموږ تاسو ته پته چې کله نه حکومت بدل شوی دی نو زنانه د سړو کاروبار سره لکه اپ ډاون شوی دی موږ وایو چې یاره زموږ حکومت څه پکار دي چې راشي موږ سره ما سره داسې هیلپ وکړي ډېر نه زه نه غواړم چې یاره ماله دې بنګله والي ماله دې ګاډي والي ماله دفتري کلاوي کړي نه خیر دی د دومره شټر هم کلاو کړي دې کې ماله یو روم راکړي دې ریلیټیو غواړي ریلیټیو که دې غواړي زه هغه ریلیټیو سره ولې نه اوسېږم نو که زما داسې سره ریلیټیو نو زه ما نه پکار دي بیا هغه ریلیټیو سره اوسېږم زما داسې څه نه ریلیټیو دي نه ما سره داسې څه ریفرنس دی چې زه بوځم او هغې په ترو باندې زه هغه شټر هوم کې اوسېږم او نه ما سره داسې ویکنسي ده چې یاره آیا زه هغې په لکه زرین باندې کور والم نو کاینلی پلیز هیلپ می زه حکومت نه د التجا کول غواړم زه هغه کوم عرض کوم ورته چې پلیز کاینلی هیلپ می زما سره الله د رضا لپاره مدد وکړي زما سره هغو کې ماله سره شټر هوم کې چې ته یو روم راکړي چې ته څه ویکنسي خالي وي څه یا هغې جسټ دومره کې چې ما د ګندګیرۍ ماحول نه ولې چې دا داسې ځای دی که نه چې آیا دلته نه سړی په تېرېدو باندې شرمېږي وایي چې دا د پوډریانو ځای دی زه خو یو زنانه ذات یم او زما دا د اوومه میاشته زه د شپې درسې پرته یم نو سوچ وکړئ نو خبره چې زما اوومه میاشته زه پرته یم هر قسم خلک راځي ما سره چیټ چاټ کوي هر قسم خلک راځي خبرې اترې کوي څه بس نو ناکامه نه بس تېره ووایې څه خپل رونو خویندو لاسه څه خپل خاوند نه لاسه دغه عزت بچ کولو لپاره ما د خپل خاوند نه ډایورس واخیستو دا د 13 سالو شو دا د زه ناصر بل خبره دا عزت ما سنبال ساتلو لپاره زه رونو خویندو کره لاړم او هغوی دا د کوم ماحول ته راوویستم دا دې ګورې په خپله ګورې نن زما دا د اوومه میاشته زه ناسته یم د باران جړۍ ته ګورې د یخنۍ ته وګورې زما د لاسونو ته وګورې زما د مخ ته وګورې ما نه څه جوړ شو د دومره سخته زه بیماره دومره غیم زما خبره چې هر وخت بي پي شوټ شوي او ټمپریچر زما دومره هی وي دا سره زه یعنې زما باندې به څه کار وکړي خبره نن سبا ګیسونه کار نه کوي نو دا خو امونتي یو پولیسټر دی صحیح ده خو ټول خبره تاسو ډیر مناسب دي او ډیر صحیح دي دلته دا کیمرامین کته سوخي نو دلته بیبي دا څه شي دی ها دا خو د نشي دغه دی کنه دا خو لګزټنل ګولې دي 3 ملي ګرام
کېږده جی او دا د والیوم دا فلف دی دا زما خپکې راډونه دي جی ښه جی خپکې راډونه دي دا زما خپکې راډونه دي په دې ځای کې دا نه یو سورې دی هغه راډونه داسې راوتي دي بهر ښه جی نو دا لیکزیټینل ګولۍ دې نه علاوه مطلب دا چې نشه وغیره کوئ دې نه علاوه جی دې نه علاوه هم بس پولیس والا راشي بس گپ شپ لګوي او بس آی څه پوڼې موڼې راله راکړي دا طلاق چې دی دا د طلاق نه مخکې ایسې استعمالول که نه طلاق نه مې بي چې اوس تقریبا سمثینګ 1 year شو دا خو زه یوز کوم او د انجکشن دا جی 14 سال شو انجکشن یوز کوم او ټابلیټ یوز کوم دا د لیکزیټینل ګولۍ دا خو لکه که فرض کا نیمه ګولۍ اچي یا یوه ګولۍ اچي یوه ګولۍ هغه سړی اچي زه یو خبرې عرض کوم که نه یوه ګولۍ چې اچي نو هغه دا ده چې های ډوز یوه ګولۍ وي خو چې د یوې نه زیات شي او څو ګولۍ اچوئ تاسو زما اوس سهار نه تقریبا 14-15 مې وخوړې 14-15 ګولۍ چې کم دی نو هغه نه واچولې جی دا ما واغستې دا ډوز ما واغسته نو دا خو که چېرته ما واچول نو کېدای شي 3 نیمې میاشتې پس راپاسم بیبي نو ته خو ما سره سمې دمې خبرې کوې مطلب دا دی چې یاره دا د نشې په تور استعمالې دا نشې په ذهني سکون په تور استعمالوم او دا فلف چې دی که تاسو یې زه به خپل کوله وکړم دا به درته ښیم چې هغې کې څومره لږ ګیپ دی څومره پسم شوی دی هغې کې دی نیکټس شوي وو هغه نیکټس داسې شوي چې هغه بلکل پین بالکل بیډ سمیل بالکل ما سره په څو خوا کې نه شو دی دانه دانه نیکټس وو هغه نیکټس ما سره ټول صفایي مې وله وکړه بیا یو ورځ بس بیا واګې دا مړه نیکټس چې کتل نه داسې غورځېدل نو علاج خو فری دی که نه ځئ ولې نه هسپتال ته نو بیا مې وله ټول هغه ډریسنګ مې وله وکړو ټول چینجي ته یې لرې کړه که نه دا نه ده اوله واړه چینجي وو د شپې 2-3 بجو ټایم خپل مې دړ کړو چې څنګه مې داسې خپل کولا وکړو مې کتل چینجي داسې کېدل دویم مرض باندې ګور نه چې پټې نه داسې چینجي داسې دوړېدل غټ چینجي نه هغه ته داسې دوړېدل نو اوس شکر دې خو مې صفا شوه او دا ده چې پین کوي لږ شان دی رشتہ دارانو باره کې خو تاسو تفصیل سره خبر وکړه چې رشتہ داران در سره مدد نه کوي رشتہ داران رونه خویندې ټول دي ځینې بیبي ستاسو څه مطالبه ده د رشتہ دارانو خو به ځنه مخ اړولې ده د هغې خو صفا پته لګي چې خپل د کور کسان بچي دي څومره دي او څومره عمر دي خیر سره 2 جنکۍ دي 2 لکان 2 جنکۍ او مشرې زوی ده سیکنډ ایئر کې دی هغه دا د اوسه خیر سره شرم کال کې دی او لیبارټري کې کار کوي او بل زوی مې چې دی هغه فرسټ ایئر کې دی هغه زرګر دی جولر دی هغه چې دی نو ماشاءالله 18 سال دی او یو لور مې د مناهل هغه چې دا وم کې ده او اریشه چې کومه ده هغه مې خور سره ده هغې نه خبرېږم وایي چې خور سره زما مړی ژوندی نشته صحیح ده دا ماما خیل او تره کورنۍ دا دواړه درنه اخوا دي لکه دا دواړه درنه متنفر دي تره کورنۍ خو شته دی 15 تروريانې وفات شوې 3 رونه زما والد صاحب سره هغوی وفات شو نور د هغوی بچي موږ سره هغه کوي نه اوه ماماګان دي بس هغه زما د مور د طرف دي بس هغه زما مور سره په اړخ دي او نور زمونږ دغه ریلیټیو دی مختصر مونږ 15 خویندې 3 رونه نور څوک شته دی نه بس څه غواړې بیبي ته که فرض که تا ته یو سړی ووایي چې یاره راشه دا 2000 روپیا 1000 روپیا والا دا امداد غواړې که نه 1-2 هزار باندې ژوند نه تېرېږي ژوند په هغه تېرېږي چې کم ښه مستقل سوچ ولو کوي ښه پراپرلی سوچ ولو کوي ماله یې ورکوټه غوندې روم راکوي ماله یې خیر دی چېرته کار روزګار ورکوټه غوندې لکه چا کاره کار راله ورجته مینس څه ویکینسي راله ورکوټه غوندې راکړي چې زه خپل مستقبل ماضي خو زما لاړه برباد شو څه زما رونو خویندو لاسه څه زما خپل ځان د لاسه څه هسبنډ د لاسه آیا زما مستقبل زما زامن چې دي ماشاءالله زلمي شو د خیر سره زه یم چې یاره سبا ورته څوک دا ونه وایي چې یاره ستا مور خو هغه پوډریانو هغې پاره کې پرته وه پوډر سکي چېرته نو زما یو زوی ډېر سنسیټیو دی هسې نه سوسایټي کړي نو زه بیا داسې ژوند باندې داسې پیسو داسې په هغه باندې به څه وکړم چې وروستو ماله ډېره مار سره راشي او خو دې مګه ما سره زما اولاد دی نو زه به څه کوم نو کاینلی
پلیز هیلپ می ما سره لږ هیلپ وکړئ او زما دومره وکړئ چې ما لکه ستاسو مقصد د خبرې دا دی چې یاره د 2000 روپۍ 3000 دا امداد دی نه دی پکار ٹھیک شو او امداد دی پکار دی نو مستقل بنیاد باندې دی پکار دی جی بالکل بنیاد ٹھیک شو جی هغه کې تاسو مطالبه ده چې یاره سروزګار دي تاسو لروان کی چې تاسو خپل کمرې کرایه ورکولې شي یا تاسو له کمره درکې او تاسو له خوراک درکې یو روزګار دي د لداسي الکه پولکه درکې چې یاره د خپل ژوند په سکون سره تیر کړي دومره کې غواړم چې مال بس یو روم راکې ولې چې ډېره زیاته یخني وي ډېره زیاته یخني وي او زما بریښونه دي او هغې سره زما سام خرابه شي نن 12 مرض ټابلیټ چې دی ماله زه خورم او زه ښه کېږم نه نو ما سره دومره پیسې هم نشته چې بیا وروسته پې زه لګوم او نور هم خرابه شم نو هغه د من لږ څه هغه وکړي دا ګور دومره یخني ده دومره هغه د باران جړۍ ده او باران کېدو والا هم دی یخني هم زیاتېدو والا جی دغه موسم اوس بهترین به شروع کېږي هغې کې بارانونه به شروع کېږي نو زه یم چې پلیز ما له یو روم پکار دی بیبي که د روم تاسو ته میلاو شي او د عزت ځای درته میلاو شي نو دې نشې نه به څنګه ځان خلاصوئ نشه خو دا ناست یم ځان ناست یم خپل مایند چینج کولو لپاره اوس ما له 100 قسمه غمونه زما زړه له راځي زما سوچ له راځي چې زما ماشومان او زما کور زما داسې هغې د وجې زه دا ولګوم نو زه ځان اوده کړم او که لیټ سپورټ داسې زما څه کور شو هغه شو بچي بشي هغه بشي بیا زما د سیزن داسې سجت نشته صحیح ده زما د چینل په وساتت سره چې څومره کتونکي دي هغې ته دا درخواست دی که دې کې داسې کسانی زه خپل اندم کوشش کوم انشاءالله او تاسو کې هم که داسې کسي چې یاره هغه سره بهتر څه داسې حل وي او د عزت والا حل وي ټیک ده داسې نه چې یاره زه یو هفتې دپاره چې دی نو زه دا دې کور کې ایسارولی شم خپل کور کې نه خپل کور کې هفتې دپاره نه مستقل طور سره که چېرته فرض که د دې بیبي څه حل راویستی شي نو زه وایم هر سړی چې کله کور ته ځي که نه او دې په خپل بچي باندې د کمبل د سر نه لږ ښکته یا د خپو نه راښکلې شوي وي که نه هغه ټیم دې دا ضرور سوچ وکړي چې دلته یو زنانه ناسته ده او د خپل ګاونډي حقوقو باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي مفهوم یې داسې دی چې ما سره دا یره دی چې یره د جایداد کې څه حصه دغه نشي دومره حقوق دي نو ثابت پېښور باندې دا یو زنانه ده د دې دا بوج دی زه خپل هم کوشش کوم تاسو کې که داسې څوک کس وي نو دا نمبر لاندې زه ورکوم خپله ټیک ده رابطه کولی شئ او که داسې څه حل روزي چې یاره د چا ادارې سره تعلق وي نو هغه دې هم دغه وکړي رابطه دې وکړي دا یو بېبسه او بېسهاره زنانه ده دلته اصل کې زه تېرېدم او ما ته یو سپینګیري سړی و هغه ما ته وویلې چې یاره دلته یو زنانه ده او دکه ځینه زما یو ماشوم چې دی کولر راډکوله او دکسې د دې یو معمولي غوندې کیسې راته وکړله هغه چې کومې خبرې وکړلې هغه دا خبره وکړه چې یاره دا زنانه ده بعضې کسي چې هغه په هغه ځیز کې خوشحاله وي او دا وایي چې زه د دې نه وتل غواړم پولیس راشي ما دې اوس بوځي ما له دې علاج وکړي ما دې هسپتال ته بوځي ما له دې علاج وکړي که فرض کا نوکري خبره ده ما دې اوس بوځي ما دې اوس په دې ساعت په کار اخته کړي زه لکه د هغه خبرو کې نه یم چې یاره زه او بل زه امداد دا نه غواړم چې یاره زما دې 1000 روپۍ پکاري زما دې 2000 روپۍ پکاري دکه امداد والا هم نه دی دا نوعیت بالکل بدل چې یاره کوم ملک کې زنانه په چاردیواري کې محفوظ نه ده که نه نو هغه ملک کې لکه په هغه ملک کې به په یو پارک کې زنانه یوازې چې پرته 24 غنټې هغه څه محفوظ وي دې کې ډېرې خبرې چونکې زما دا چینل چې دی زه خپل نوعیت سره چلوم په خپل انداز کې زه چلوم زه زما خپل یو سوچ دی دغه خپل سوچ سره زه هغه چلوم دې کې ډېرې خبرې زه راوستل نه غواړم صرف دې دپاره چې یاره زه خپل معیار ساتم د چینل او دغه ګنې دې بیبي نه زه یو څو خبرې ما تپوس کولی شوله چې د هغه ما ته پته ده خو تاسو ته ښودو دپاره
نو خدای د پاره د دې انسان چې دی خامخا تاسو داسې سلاره سم مخنیوي که دغه ور سره کولې شوله نو ډیره مهرباني به می دا پدې باندې څه بلکې دا زمونږ د پښتنو یو غیرت دی کنه پښتون خو بس وایم چې اوس پښتون په کوم ځای کې پاتې شو په جلسو ملسو کې تش پښتون پاتې دی کنه غیرت څه شو چې هغه دا صادر او دا پښتو او دا زما چار دیواری نو دا د یو خور د زمونږه دا ناس د دلته نو د دې لپاره ز خپل ذاتی تور سره ما ان شاء الله عہد کړی دی زم کوشش کوم خو که تاسو نه سکیدو نو ضرور وکړئ ډیره مننه السلام علیکم